که ستاسو لږه شان ګوته کټ شي په چاقو یا په چاړه سره په جلدې کې د روژه ماتي دپاره کچرې تاسو فروټ کټ کوئ یا څه بل څیز کټ کوئ نو په دې دوران کې به تاسو څه کوئ کچرې ستاسو د ګوتې نه وینې روانې شي نو په دې دوران کې به تاسو د ټولو نه اول د دې ګوتې چې کومې وینې روانې دي د دې ودرولو کوشش به کوئ او داسې به یې ودروئ کچرې ستاسو سره صفا کپړه وي نو هغه به ترېنه زر توکي په پریشر سره چې د هغه وینه ودرېږي او دویم دا چې تاسو به دا ګوته د زړه نه لږه دا شان اوچته ونیسئ چې د زړه والا کم د وینې رفتار دی چې دې ګوتې طرف ته کم شي او وینه ودرېږي او کله چې وینه ودرېږي نو بیا به تاسو دغه زخم په اوبو سره صفا ووینځئ که چېرې څه ګند وغیره پکې نښتي وي چې هغه ګند ترېنه صفا شي او کله چې تاسو دا زخم صفا ووینځئ نو د هغې نه بعد که چېرې تاسو سره په کور کې پولیفکس په شان ملهم وي کوم چې د جراثیمو خلاف هم کار کوي او ستاسو د دې زخم جوړېدو دپاره هم کار کوي نو هغه په بیا تاسو ولګوئ او د هغې نه بعد بیا تاسو روزانه دې ګوتې ته پټې چینج کوي چې دې ته څه جراثیم نه راځي او دا نوره نه خرابېږي او بهتروالي طرف ته روانه شي او کچری د هغې نه بعد بیا دا زخم درد کوي او پړسوب کوي یا څه نور تکلیف تاسو ته در کوي نو ستاسو سره نږدې چې کوم ډاکټر وي بیا تاسو په تسلۍ باندې هغه ته ورشئ نو هغه زخم به وګوري او د هغې مطابق به تاسو ته مشوره درکړي که چیرې دا زخم ستاسو داسې څیز سره کټ شوي یا جوړ شوي وي چې هغه پورې زنګ نښتي وي نو هغه مطابق به بیا تاسو ته یو مشوره درکوي هغه مشوره به څه درکوي نو که چیرې تاسو ته معلومات وي ماته په کمنټ کې ووایئ او که چیرې تاسو ته معلومات نه وي نو ماته ضرور ووایئ چې هغې مطابق به هم زه تاسو ته دغه شان ښکلې مشوره راوړم